बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम यो मुकम्मल ज़ाबित हयात ते چې د ژوند په هر اړخ باندې زمونږ رهنمایي کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی د ټول انسانیت لپاره الله تعالی رحمت را لېږلی و. د دې انسانانو لپاره هم رحمت و، د ځناورو لپاره هم رحمت و، او حتی کې چې د ټولو مخلوقاتو لپاره الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت را لېږلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل عمل باندې مونږ ته دا خبره ښودلې ده چې یوازې خیر ښېګړه د یو انسان سره نه، بلکې د انسان نه علاوه د ځناور، د زندهسري، د هر زندهسري سره خیر ښېګړه پکار ده. او ظلم یوازې په انسان باندې نه دی پکار، بلکې د دې سره سره چې څومره حشرات دي، ځناور دي، په هغې باندې هم د ظلم نه اسلام سره منع فرمایلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل باندې موږ ته دا خبر ښودلې ده. صحیح بخاري او صحیح مسلم کې د یوې زنانه واقعه، د یو بني اسرائیل د یو عابد واقعه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا حدیث را نقل کوي. هغه وایي چې په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې الله تعالی په یو داسې عمل باندې یو زنانه جهنم ته وغورځوله چې هغه عمل ډیر معمولی عمل دی، او هغه عمل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو بې درد زنانه، هغه زنانه چې د هغې په زړه کې د سر اړو رحم نه و، یو پیشو هغې تړلی دی، د دې وجې نه پیشو یې تړلی دی، د دې وجې نه چې دې پیشو یا د دې زنانه څه خوراک خوړلی دی، ضایع کړی دی، نو دې پیشو دې زنانه بطور سزا د پیشو سره تړلی دی، نو دومره زیات وخت یې تړلی دی چې دته پخپله هم خوراک نه دی ورکړی، او د ډیر زیات د لوږې د تندې د وجې نه دې پیشو ته دته سره راغلی، ته مرګ راغلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې عمل باندې چې دې زنانه د پیشو تړلی و، پخپله ورته هم خوراک نه ورکو او نور هم خوراک طرف ته نه پرېښودله، په دې عمل باندې الله تعالی دا زنانه چرته وغورځوله، دا زنانه الله تعالی جهنم ته وغورځوله، دا زنانه الله تعالی جهنم ته وغورځوله. نو په دې حدیث کې دا خبره واضحه ده چې که فرض کې یو انسان په یو زناور باندې هم ظلم وکړي، زیاتی وکړي، په هغه باندې هم ظلم او زیاتی په هغه باندې وکړي، نو الله تعالی په دغې ظلم او په دغې زیاتي باندې دې انسان تصور کې الله تعالی جهنم د تلو دپاره د انسان دپاره دغه ګناه هم کافي دی چې د په یو زناور باندې سره ظلم او زیاتی کړی دی، د په یو زناور باندې ظلم او زیاتی کړی دی. نو دا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ تربیت کوي، د خپلو ملګرو او زمونږ د ټول مسلمانانو د ټول انسانیت تربیت کوي چې که فرض که ظلم زیاتی دی نو دا په انسان باندې هم نه دی پکار او په زناور باندې هم نه دی پکار. نو په دې معمولی عمل باندې الله تعالی د زنانه چرته بوتله، د الله تعالی جهنم ته بوتله، او دا هم د دې په باره کې راځي چې دا داسې زنانه ده چې د ورځې روژه نیسي او د شپې عبادت کوونکې ده، ډېره لوی عبادت ګزاره ده، څه ده؟ عبادت ګزاره ده. نو په دې عمل باندې الله تعالی دا زنانه چرته وغورځوله؟ جهنم ته الله تعالی وغورځوله. د دې په مقابله کې هغه زنانه یا هغه سړی چې هغه ډېر زیات بدکاره زنانه ده، ډیره مجرمه زنانه ده، ګناهګار زنانه ده. صحیح بخاري او نور احادیثو کتابونو کې دا واقع نقل ده چې هغه زنانه په لاره باندې روانه ده، په لاره باندې یو سپی، یو کوتری یا یو زناور د ډیر لوږې د ډیر تندې د وجې نه هغه غاپي، دې د خپله پڼه د خپل پیزار اوبو ته ورکوس کو، په دې کې اوبه راوخېجولې، په دې زناور باندې اوبه وڅکلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله تعالی د دې زنانه یا د دې سړي د عمل د الله تعالی ډیر زیات خوښ شو، او دومره خوښ شو چې الله تعالی په دې باندې د دغه مخکیني ګناهونه الله تعالی ټول معاف کړل، او په دې وړوکي عمل باندې الله تعالی چېرته داخل کو؟ جنت ته داخل کو. نو دا ده چې الله تعالی د خپل انسان د بخښنې دپاره بهانه ګوري، الله تعالی د خپل انسان د بخښنې دپاره الله تعالی معمولي غونده کې بهانه ګوري. نو چې د نیکو څومره هم مواقع دي، وړې وړې نیکې دي، کچې کچې نیکې دي، وړې وړې نیکې دي، دغه وړې وړې نیکې سړي کول پکار دي، او د قرنګي د هر ظلم نسلی ځان ساتل پکار دي، که دا ظلم لږ دی او که دا ظلم زیات دی.
کدا په انسان باندې ظلم دی او که فرض کدا په زناور باندې په بل چا باندې ظلم دی د هر قسمه ظلم نه سړي ځان ساتل پکار دی. په دې دوو مختصر احادیثو کې دوه واقعات را نقل شوله. یو هغه واقعه چې هغه د هغې زنانه ده چې عبادت ګزاره ده، عبادت ګزاره زنانه ده او دقې زنانه په دې خپل عمل باندې د خبره ثابته کړه چې دا ډیره زیاته بې درد زنانه ده، د دې په زړه کې د سره اړوره هم نشته دی چې یو پیشو یو زناور یې سره تړلی دی، د لوږې د وجې نه هغه وفات شوی، الله تعالی په دې عمل باندې جهنم ته بوتله. دویم هغه زنانه چې هغه ډیره زیاته مجرمه ده، بدکاره ده او چې عمل یې ډیر زیات کمزور عمل دی، خو چې د الله تعالی په مخلوق باندې په یو زناور باندې په هغه باندې رحم وکړو، د هغه تندې ختمه کړله، اوبه یې ورته ور واچولې، اوبه یې ورته ورکړلې، اوبه یې وڅښلې. په دې عمل باندې الله تعالی جنت ته څه کړله؟ الله تعالی جنت ته داخله کړله. زمونږ دپاره هم په دې دوه واقعاتو کې سره سبق موجود دی چې مونږ هم د نیکو چې کوم وړې وړې موقعې دي مونږ هغه ضایع نه کړو او دغه رنګې د هر قسم ظلم زیاتي نه مونږ خپل ځان هم په امن کې